السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم وروره بالکل صحیح ځای ته راغلی. دلته چې دی د مرض سره سره علاج هم بیانیږي. ډېر داسې ځایونه دي چې هلته مرض بیانیږي لیکن علاج نه بیانیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. د الله نبی فرمایي د انسان په جسد کې د انسان په جسم کې یوه ټوکړه ده. کله چې دا ټوکړه روغه وي د انسان ټول بدن ورسره روغ وي. د انسان عقل، د انسان ذهن، فکر دا ټول روغ وي. او چې کله دغه ټوکړه خرابه شوه نو بیا د انسان ټول جسد، ټول جسم چې دی هغه خرابیږي، د انسان عقل خرابیږي. هغه ټوکړه څه شی دی محترم؟ خو ډېره ضروري ټوکړه ده، ځکه چې ټول د انسان جسم او جسد هغې پورې تعلق لري. د الله نبی فرمایي الا وهي القلب، خبردار دا ټوکړه څه شی ده؟ دا زړه دی، د انسان زړه. کله چې دا زړه خراب شه نو د انسان ټول بدن چې دی هغه خرابیږي، فاسدیږي، عقل یې خرابیږي، فکرونه سوچونه یې خرابیږي، دغه انسان عمل خرابیږي د هغې سره. او چې کله دغه زړه روغ و صالح و نو د انسان ټول جسد ورسره چې دی هغه روغ و. انسان ته د نیکو کارونو فکرونه سوچونه ورځي، عقل یې روغ وي، فطرت یې روغ وي. محترمو ښه دا زړه په څه شي باندې خرابیږي؟ او د کوم ورونو زړونه چې خراب شوي دي، چې موږ اکثره زموږ زړونه خراب دي په دې وخت کې، د دې علاج څه شی دی محترم؟ د انسان زړه چې دی هغه د ګناهونو په وجه باندې خرابیږي. ځکه کله چې انسان یو ګناه وکړي د دې انسان په دې زړه باندې یو تور داغ ولګېږي. بله ګناه وکړي بل داغ پې ولګي، بل داغ، بل داغ، حتی چې دا زړه تک تور شي. نو کله چې زړه تک تور شو نو دا زړه چې دی دا بیا فاسد شي. دې باندې بیا هغه نیک خبرې هغه پې اثر هم پرېږدي او د انسان ټول سوچ او فکر چې دی هغه غلط طرف ته وي. د الله سبحانه وتعالی په معصیت کې چې دی هغه لګي. د انسان ته عبادت خوند هم نه ورکوي، ځکه زړه فاسد شوی دی، زړه صالح نه دی، فاسد دی، خراب دی. نو عبادتو ته خوند هم نه ورکوي. مونځ شو، تلاوت شو، نیک خبرو اورېدلو توفیق دې ته نه وي. وجه دا چې د زړه خراب دی. نو ته فکر سوچ کوه چې ته په کوم حالت کې دا ټول کارونه څنګه دي؟ تاله چې ته 5 وخته مونځ کوې تاله دا خوند درکوي که نه درکوي؟ دا تا باندې بوج دی که نه؟ دا مونځ چې دی دا یو عادت دی که نه؟ موږ د عبادت په شکل باندې کوو. دا ټول مسلې چې را یوځای کړي نو بس دې زړه ته چې دی متوجه کېږي چې زړه دې خراب و دا ټول شیونه به یې خرابي. ښه دا څنګه روغېږي؟ د دې علاج څه شی دی؟ علاج دا دی محترمو، د نیکانو سره کېناستل، د هغوی په مجالسو کې ناسته، یا هغه مجلسونه چې هغه کې قرآن کریم لوستلی کېږي، هغه کې احادیث لوستلی کېږي. نو دغه مجلسونو کې ګډون کول چې دی هغې سره دا زړه روغېږي. دویم د قرآن کریم تلاوت کول په تدبر سره، سوچ او فکر سره. که چېرته په معنا یې نه پوهېږي باید معنا یې زده کړي او د قرآن کریم تلاوت کول. دا قرآن کریم چې دی دا شفا ده د زړونو دپاره. د انسان زړه مطمئن کوي، صفا کوي، د انسان ټول ژوند دې سره چې دی روښانه وي د قرآن کریم تلاوت سره. نو باید موږ چې دی هره ورځ یوه صفحه چې دی هغه تلاوت وکړو چې دا زړه خراب نه شي او خراب شوی چې دې سره جوړ شي. بل استغفار ډېر زیات ویل، استغفر الله، د الله نه توبه ایستل، الله ته توبې ایستل ډېرې زیاتې. ځکه چې انسان ګناه کوي، هر انسان نه ګناه کېږي، هر یو انسان چې دی ګناهګار دی. داسې انسان نشته دی بغیر د پیغمبرانو نه چې هغه معصوم و. نور د هر انسان نه ګناه کېږي. خو د الله نبي فرمایي غوره ګناهګار څوک دی؟ التوابون، چې هغه توبې وباسي الله ته. ګناه تې وشوه، خطا تې وشوه، بېرته په دې باندې پښیمانتیا ښکاره کړي او الله ته توبه وباسي په صدق سره، توبة نصوحه. دا کارونه دا سره مدد کولی شي چې ستا زړه روغ شي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ زړونه روغ کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ د ګناهونو، د فتنو، شرونو نه وساتي. او الله سبحانه وتعالی دې موږ د صالحو او د مؤمنانو د ډلې نه وګرځوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.